په دې مدرسه کې چې په کوم انداز باندې نو هغه خو کله کله په دې روډونو باندې چې زه وینم چې دا ماشومان سره بیلچه په لاس کې وي او اسې دا بیلچې چې گاډي ویني نو بیلچه لاس کې ونی سي رامنډه کې ماما 10 روپے راکا یا چې گاډي چرته ودرې کپڑا ور سره په دې شیشه در لمګي یا بوتلګي راغسته یا وغي باندې هغه په دې شیشه باندې اړ یا د پیښور پر رنگ روډ را رواني او ماشوم ځان خپل بل کړي وې پیزار می نشتا چې تا ورله 1500 ورکړي نو هغه بیا بل ته موي پیزار می نشتا نو د ماشوم والی نه هغه د سوال چلم زدکی د فراډ چلم زدکی د دروغو چلم زدکی او هغه د معاشري هغه ناسور جوړ شي چې رستو بیا هغه یا ډاکې کوي یا رهزنی کوي لیکن د مدرسې موږ له دومره حیثیت راکړو چې نن زمونږ هغه بچي چې کوم په لارو کوڅو کې به منډه والے خلکو ته د مور او د خور کنزل کول نن الحمدلله هغه په جواب باندې هغه قران د کم قران باندې زما پیغمبر قرباني ورکړي دا یقین وکي هغه قران دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قران په وجه کانی واریږي هغه قران دی چې صحابه کرام په لارو کوڅو کې د دې قران په وجه راکاګل شي سرمنې ته د عبد الله بن تاریخ می کتو دا غنه سرمنه او وخت دا په لارو کې پاتې شوی دي او مکه مکرمه ته چې رسول نو تشه ډانچه دغه پاتې و شهید شو لیکن دا ټول وخت او سرمنې په لارو کې مقام رجینه تر مکه مکرمه پورې ځای په ځای پکانو کې خطیو صد پارو قران د پارو نن الله تعالی دا قران کریم د دې عظمتونه او دا کائنات سو ختمول شي نه غره دا تاسو ذهن کې کېدی یو تاریخ کتاب می کتو بیا مفتی تقی عثماني سے ابراهیم حافظه الله اغیم په شیخ الاسلام په لیکل کړي دي نو پاغي کې د هلاکو خان ذکر کوي چې کله بغداد کې معتصم بالله کله د خپلو د عمراو سره د وزیرانو سره هلاکو خان لاړ ورته وی چې روغه کو مونږ تعالی راغلی یو بس روغه کو مونږ ځان په امن باندې اوسېدل غواړو اسلامي سلطنت چې په امن پاتې شي چې کله لاړل هغه خپل خلکو ته وی دا مسلمانان دي او کدی مونږ ختم کړي نه نو ګره دا دین اسلام نه ختميږي سره دغه معتصم بالله چې د مسلمانانو امیر المؤمنین خلیفہ به ورتوي هغه په بوجه کې بند کړو دغه وزیرانو مرای ټول په بوجه کې بند کړل او لرګي را واغستل او هغه په والو باندې قیمه کړل او په دغه بغداد کې په سلوي خورځي کې شل لک مسلمانان لال کړل او مجموعي تعداد د تاریخ کتابونو شیخ الاسلام چې کوم لیکل دي نو غدا د 1 کروڑ او 15 لک مسلمانان یې ذبح کړل صد پاره چې قران ختم شي د معتصم بالله یو بیبي و هغه کې د ایمان هغه طاقت وو کله چې هلاکو خان هغه په سوال جواب وکړو چې ته حاضر شه هغه ځان سره سوچ وکړو چې دا خو بادشاہ دی او بیا د تاتاریانو بلکې د حد پورې د چنگیز خان چې نو اوسم چې د منګولیا تاریخ تاسو وګورئ یا منګولیا خلک چې ویني که څوک لاړ یلتا یا د چین کې بعضي علاقې دي یا په د ازبکستان کې د خوارزم علاقه دا ورسره نور علاقې دي نو اوسم مورخین وایي چې چنگیز خان دومره زنا کړي و مسلمانانو زنانو سره چې د چنگیز خان هغه نسل او اولاد اوسم د لګونو په تعداد کې موجود شته دومره ظلم یې کړو او په خپل هغه وخت کې هغه 1 کروڑ 86 لاک مسلمانان هغه ذبح کړي دي دریا یاموته 2.5 لک علما طلبه په یو مازیګر کې حلال کړل دی ورته غرزول دا پنځیر په علاقه کې چي دي لیکن زما استاد قران ختم نکړو ټامسن یو انګريز مورخ دی هغه چې کوم لیکل کوي انګريز لیکل کوي هغه وایي چې دلی نه واخلې تر دې خیبره پورې او د دلی نه اوس لاهور ته 750 کیلومتر سفر دی او د لاهور نه پېښور پورې دا 600 یا 200 کیلومتر جوړیږي گویا 1400 کیلومتر کې د انګريز مورخ د جبه وینا ده چې هغه وایي چې دا سونه نو چې عالم ورپورې نو زوړن کړي الټاو شهید کړي نو د دلی جامع مسجد کې ولاړو ما ته دا غزه خطیب وای چې دا طالبو پدې کې به د روزه د مازیګر نه تر ماخامه پورې چونه به پکې واچول چونه دا علما به ټول درولو نو سلبه ته راوستل نو د جمدې چونی ته به ورغورځول او پاغي کې اوس وزیدل صرف سرونه به بره پاتې شو لیکن چرته چا د مدرسه او د دین د وقار اقدار غوړې پرې خنه دي د علوم دیوبند باندې څومره حمله کړي په کم انداز باندې انګريز راغلي دي
زما استا په دی وطن کې کستا سو خیال راځي لکه مو د مخ کې صدر پاکستان هغه بیان په جیو وغیرہ باندې موجود دی چې کچره مدرسه تسلیموم او د مدرسې په بل دسخط کوم رجسټریشن باندې دسخط کوم ټول دنیا مې مخالف کیږي او نن د سحر نه د سحر د سلورو بجو نه چې د ټرمپ هغه وینا چالو ده تر اوسه پورې یو هر خبر کې بس ټرمپ دی سرګونه دی اړم دی مدارس ختموم علما ختموم دا ختموم هغه ټول ارسه د څه خلاف دي د څه په وجه دي د دې قران په وجه دي کوم چې د بچو سینه کې واچولو لیکن موږ سره چې دا قران ان شاء الله موږ په کائنات کې هیڅ شی نه خرابوي ان شاء الله هیڅ شی موږ نشي خرابوي او زمونږ دا خو ملګری دی زه چاپلوسی نه کوم لیکن په ډیرو عہدو کې پاتې شو ارسو ورته ښکارم او پارسیس پوهېدوم کوم ځایونو ته دی رسېدلی و هغې ته چې څوک رسېدلي هغه اوس کابل نه پورې ګرځي دومره پیسې ګټلې وي لیکن الحمدلله کم از کم د فخر په بنیاد ویلی شو چې زمونږ ملګری دی چې الله تعالی ورله ملنګي ورکړې ده او زمونږ خپله ملنګي خوښوي انسان که ډېر لوی بدماش شي څه به ترې جوړېږي د معتصم بالله ښځه وه هغې پسې چې هلاکو خان سوال جواب وکړو هغه پوهه وه چې تاتاریان صرف په زنا پوهېږي تاتاریانو داسې نشم بیانولی داسې ترتیب به و چې کومه علاقه به فتح کړه نو د هغې زنانه هغې کې به وکتې اول بل لاین کې ودرېدې نو چنګیز خان هلاکو خان یا اوغتای خان اوکتای خان تولای خان دا چې د هغه غزامونو دې دور کې دا ترتیب به چې کومې به د هغه خوښې شوې که هغه به 200 وي که 300 وي دا به د هغه حرم ته بوتلی شوې چې کومې به پاتې شوې نو فوجیانو ته به وي دا څومره دي نو چې هغه به 1000 وي او فوجیان به 10,000 وي 10 کسانو باندې یو ښځه شوه په دې طریقه هغه د مسلمانانو عصمت درې کړي دي ما بغداد سمرقند کې ملګری ناستو د سمرقند خلکو ما غي ته مې تاسو سمرقند معتصم دغه قتيبه بن مسلم مې د عمر بن عبد العزيز په دور کې دا فتح شوی دی او دا د هلاکو خان په هغه وخت کې فتح شوی دی لیکن چې کله قتيبه بن مسلم دا فتح کولو عمر بن عبد العزيز غوندې عادل حکمران د مسلمانانو موجودو قران ور سره موجودو مې په هغه وخت کې په دې کې یو سړی نه دی وجل شوی ټول سمرقند فتح شوی دی لیکن چې کله هلاکو خان فتح کولو لکه الکان او جنکول در لخیټ شلول دي بچی ترایستی دي غیم قتل کړي دي او تاسو نوجوانان هم قتل کړي دي 20 لک کسانې در لوجلی دي سمرقند در ناغسته دي اسلام یو عجیب تاریخ لري بدغه زنانه باندې نظر پریوته چې دا خو د خلیفہ خزه ده او زو په کائنات کې په تاریخ کې زمانو مولي کلی شي چې ما معتصم بالله دا مې په بوجه کې بند کړو ټوټې مې کړو او داغه خزه چې ونه هغه سره مې عیاشي شروع کړه هغه زنانه چې پوه شو اول لالو جواهر لګل هغه نه بعد بیا هلاکو خان وی چې غد دربار ته حاضر شي چې کله هغه روان شو نو خپل وینځي تسوي ورته وی چې زال تورشم نو زه یو اکټینګ کوم که زه پوه شم چې د رغبت زنا طرف ته دی زما عزت غستو طرف ته دی نو بیا به زه یو کار کوم زه به دته یو خبره پیش کوم خو چې کله زه تاله تور درکم نو ته به ډایرک زمانه سر وې مانه وخته ورځي چې زه دغه د زما عزت او ابرو دغه ظالم په لاس باندې ورنشي یو زنانه کې دی جرأت ته وګوره په یو زنانه کې دی ایمان ته وګوره د ایمان د اقدار ته وګوره چې کله د هلاکو خان دربار ته لاړه هلاکو خان ته وای ما د خلیفہ معتصم بالله دا تور راوړی دا وای په دې تور چې د خلیفہ نه علاوه څوکم گزار کوي دا تور په شي کټ کینا او چې خلیفہ په گزار کولو هر شی به کټ کولو هغه ورته حیران دی وای دا څنګه وای دا ګوره زما دا وینځه د په دې سر ورله دا تور را بغوم دینه سر نه قلميږي چې غي پسې ورمنډه کړنو هغه وینځي چې جوړ کړي ولی مامړې ما سره ظلم کې دا ورته وای ته اسیریږي ولی تا ته پته نه چې معتصم بالله با په دې تور باندې سوکوال هغه نه بسر قلمېدو چې بل چا بوال نه به قلمېدو زتو وهماله دا سر هلته هلاکو خان په تماشه دی هغه وینځي چې دینه سروالو سرته نه لاندې وغورځېدو ټول دنیا ته پته ولګېده چې خپل عصمت خپل عفت خپل ابرو د خپل اسلام په وجه چې راتلونکي نسل کې تاریخ چرته دا نه وای چې د معتصم بالله د خلیفہ بیبي چې وا اغینا د هلاکو خان خپل وینځه جوړه کړي او هلاکو خان هغه سر زناګانې کولی اقدار بچکول آسان کار نه دی او اقدار مونږ له مدرسه بچ گئی مونږ له ایمان مدرسه بچ گئی یقین وکي ما ته کوئی کاف کې یو عالم وي ما ته وی چې پاکستان ته ورشي دا غټوله واقع خو نه ذکر کوم لیکن ما ته وی چې پاکستان ته ورشي او د پاکستان د علماو تلی درته ملاو شي تلی د خپو تلی نو کدا د خپل کړل سعادت پکې وګڼه
هغه وجه دا چې دی حق نه پټي ارس کوي کمزورې به ډېری وي کمزورې ما کې وي تاسو کې مو ټولو کې به وي لیکن زما په وطن کې چې کومه مدرسه ده دا به حق نه پټي ان شاء الله او دا په کائنات کې دا درې ملکونه دي افغانستان کې حق به علما بیانې هندستان کې حق به علما بیانې پاکستان کې حق به علما بیانې په مدینه او په مکه کې نشي بیانول تاسو ټولو ته علم دی دغه یو عالم زمونږ 7 سالې لراغلو چې دلته نو واپس لاړو هغه دلته خو د مولیان داسې حق وای دا ډیره مزه کوي چې لاړو هلته وې تر اوسه دغه پته نشته چې دا دومره کال شو چې چرته دی د خټو په نالو کې پروت دی د خټو جیلونه ورته جوړ کړي ځکه قوت یې نشته دلته علما او قوت برقرار وساتلو اونلس والا چې سپین د سپین د فرندینډ نه بعد فرندینډ ثاني چې کوم ظلمونه کړي وغه تاسو ته نشم بیانول چې کله سقوط غرناته په وخت کې هغه سې کړي د قرانونو غری جوړ کړو مسلمانانو ته وی په قران ټوپونه وهي او د سپین په دغه چې کوم ظلم ته طارق بن زیاد دا فتح کړو د فرندینډ ثاني او د ملک ایزابیلا په دور کې هغه کې کوم ظلم راغلی د کوم ظلم دغه داستانونه قسم د کوورې دي شي لیکن دا غیغه حکمرانان چې ورستو وخت کې هغه اندرا ګاندی ته وای ورته وای اندرا ګاندی وای دا ستا په ملک دا حکومت ستا دی او د علما دومره اوچت کلک هر ځای کې کلک خبره کوي د علوم دیوبند والا هغه ورته وای په وخت باندې د دې یارولو کوشش ما کړو هغه خونه یې د لوسې نشم یارولې اوس د دې قوت ته زدام مدیزم الحمدلله مدارس مظلوم قوت ته خو قوت دی هغه وجه بل دا هغه وجه مز ذکر کوم هغه وجه دا چې صرف هغه مونږ نه یو هغه تاسو مې ځکه ماته په دې ټوله مجمع کې داسې سړی نشي خوله چې داغه بچي په مدرسه کې یا سبق وینا یا ویل نه داسې څوک نشته د هر چا بچي په مدرسې ترازی هر سړی په دې پوهه د تربيت به د قران او سنت کېږي دا په مدرسه کې کېږي هر سړی په دې پوهه د چې د حلت او حرمت تمیز وکړي دا په دې مدرسه کې کوي او هر یو سړی نن زم پوهه يم تاسو پوهه چې موږ دل ترالو نو موږ ځان خپل جنت متعین کړو په دې کم از کم ټول پوهه الله جنت راکې په دې باندې دا کدا اسانه خبر نه سحر نه تاسو ناسي کارونه خپل پریخي دي ارسم پریخي دي دا آسان کار نه دی ماته یو سړی وې موږ مدرسې له یو سړی سلو غوندې ځای ورکړو هغه پکې وې مرله زما نو هغه بل وای دی په وایسه وشلې د په یو مرله چې د مرله اعلان کو ما ورته ته خو په هم نشلېږي ته د مرله اعلان وکړه آسان کار دی دا آسان کار نه دی مرله نه نن یو روپۍ چې د چا د جیب وزي دا ډېر ګران کار دی او تاسو چې دا څه وکړل ما ولیدل الله دې نورم توفیق درکړي پروردگار د نورم ګنې ما ورته اراده کړو مې دا شیشې خو سلويخ شو یو شلبته مون کور ته یوسو یقینو کې خو هغه مولا ما نشازه هم سیاسي سړی د پوهه دی ما ته وینه چې دا پاتې کمیشل شیشي د دې به قیمت والو نه د انوایټر بس کېلو دا انوایټر خو مې بچاو منن دا سټینډ به پس جوړو بیا د تارونه دا ټول سیستم بیا بدل خامخا د بانه د پکوم جوړای نو دا بولار سره وړل غواړي خو یقینا زبردست دا وایم چندې مندې په وجه نه زبردست دا وایم چې دا چا په دې کې سومنل یقینو کې چې دا قیامت پرز د الله در تراشي چې دی دا مخونه وسنګ پړق وي ډېر لوی خبره ده چې د قران کریم وجون کې حامل قران هغه قران وای او پکې ورته زما د بجلی لګېدلې دا سودر خوستا بجلی شو کنه پکې ورته زما د بجلی لګېدلې حافظ قران د قران تلاوت کوي چې فرشتو ورته وزر خور کړي وي او چې هغه دل تراشي هغه چې دې ځای په کومه کمره کې ناس دی په دغه کمرې فرش کې زما پیسې لګېدلې وي په کومه مرله باندې د مرلې په کومه حصہ باندې دې ځای قدم ګري یا په کانال باندې دې ځای په ځای قدم ګري دغه قدم کې خودون کې زمکه کې زما مې حصہ و مام په دې کې سلورنیز استعمال کړي دي مام روپے استعمال کړي دا یقینو کې زما عزیزانو زما د الله په ذات قسم دا قدر موږ د قیامت پر ورځ معلومیږي موږ دې په خپل اخلاص باندې وکړو الله نور پوهه شاو دا کار پوهه شا وزو په دې الفاظو اکتفا وکم خو یو ځل بیا مبارکباد ورکم چې ډیر حافظان تیارول آسان کار نه دی یقینو کې دا ډېر چابلوزي مبلوزي نو کوم د یو مال سره کی د یو مان والی را کین ما ته پته ده لیکن زه تاسو ته دا وایم زما د الله په ذات قسمی 50 کسانو له پګړې په سروال او 10 کسانو ته قران په یاد باندې یادول د آسان کار نه دی
الله دې ورته نصیب کړي الله دې د ماشومان په کورونو د انوارات وري الله دې مدرسې ته کامیابی نصیب کړي رب کریم دې د مدرسې اقدار دغه سي برقرار وساتي زمونږ د ملنګ ملګری الله دې د نوم په ټول پاکستان کې خور کړي د اساتذه کرامو د ټیم د استادان د ټول علما رب کریم دې درجات عالیه ورته نصیب کړي او یو سوال به وکم الله چې دا څومره خلک راغلي دي سره زما چې په زړه کې سارمان دی غور له پوره کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين